بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د دې ځایه اخوته تر آیت نمبر 204 پورې د اخرنۍ حصې 2 نمبر باب دی. په دې باب کې اولا فيه الامثله الاربعه، سلور مثالونه راوړي. اول او دریم مثال د هغه چا د پاره دی چې هغوی مال مصرفوي په طریقې شرعي سره. نو اول هغه څوک دی چې مال مصرفوي فی سبیل الله، په لار د جهاد او دعوت کې الله تعالی به د هغه مثال پشان د یوې دانی ذکر کی چې هغه زیاتیږي تر غیر نهایته پورې. نو لکه څنګه چې هغه اجر او ثواب د انفاق سوا کیږي، نو همدغه شان ثمرات د دعوت دا پاغي کم زیادت راځي او اجر د هغې چې دی سوا کیږي تر لا اله نهایتنا. دا براته ذکر کی آیت نمبر 261 کی. دریم مثال ذکر کی د پاره د هغه چا چې څوک صدقه ورکوي په اخلاص سره او په ثبات د قلب سره. دغه مثال براته الله تعالی ذکر کی پشان د هغې جنت او د باغ بربوتن، چې باغ یې اوچت ځای کې وي، په هغې اوبه راځي، د اوبو په وجه چې دی د هغې په میوو کې زیادت راځي. دا به راته ذکر کې 265 کې. دریم او څلورم مثالونه ذکر کوي. دویم او څلورم د هغه چا د پاره چې څوک مال مصرفوي په طریقې غیر شرعي سره. نو په دویم کې مثال د هغې راته ذکر کیږي چې مال مصرفوي په مصارف شرعیو کې، ولکن بالریاء والمن والاذى، هلکه نیکیو کې مصرفوي و د الله رضا غرض نه ده پکې، زواده نیکۍ ریا پکې ده. دا به راته ذکر کی 264 کې. څلورم مثال به راته ذکر کی د هغه چا چې څوک مالونه مصرفوي بغیر د مصارف شرعیو کې او عمل په بدعت کې او عمل په فسق او په ظلم کې علی الناس مع الریاء والمن والاذى. دا براته ذکر کې آیت نمبر 265 کې. بیا ورپسې شروط 5 دي د قبولیت د انفاق د پاره. انفاق به کله قبلیږي؟ خدای تعالی د مال کله قبلی چې دا 5 شرایط پکې وي. یو د هغې نه 2 شرطونه سلبي دي. سلبي شرطونه وهما عدم المنع والاذى. دا انفاق به د خدای تعالی هغه وخت کې قبلوي چې ستا په د انفاق کې من نه وي، احسان او زبادنه نه او ضرر ورکول نه وي فقیر او مسکین ته. 262 او 3 کې به راته دا ذکر کی. او 3 شرطونه د قبولیت د انفاق چې راته ذکر کیږي نو هغه ثبوتی دي. انفاق به د کله قبلیږي؟ یو دا شرط چې پکې وي ابتغاء مرضات الله، مال مصرفوي و غرض پکې د الله تعالی رضا ده. دویم شرط پکې تثبیت النفس دی، دا په 265 کې به راته ذکر کی. او دریم شرط پکې انفاق الطیبه، پاک مال مصرفوي حرام نه وي، الله تعالی په دغه دوران کې قبلې 268 کې.
بیا شپږ امور راته ذکر کوي چې د هغې تعلق د انفاق سره دی. اول د هغې نه دفع وسوسة الشیطان مع معرفة الفرق بين الوسوسة والإلهام بسبب علم القرآن. 288 و 9 کی. بیا چې د تنویع د انفاق 280 کی. طریقه د ادا د هغې په 201 کی. فائده د انفاق بالاخلاص مع دفع الوهم 202 کی. مصرف د انفاق 203 کی. تعمیم د اوقاتو د احوالو د انفاق په 204 کې. دا د غیزی پوری د دغه باب خلاصه ده. نو رب کریم فرمای مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله. الله تعالی فرمای مثال د هغه کسانو چې مصرفوي مالونه خپل فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې. د سبیل الله وضاحت می کړو درته. جهاد، دعوت، علم دا ټول تور شامل ده. څوک چې خپل مالونه د الله تعالی په لار کې مصرفوي کمثل حبتنا، مثال د هغې په شان ته د حبې دی او په شان د دانې دی. انبتت 7 سنابلا، چرا زرغون کی دغه دانا او گلرا. فی کل سنبلت 100 حبا، په هر یو وږي کې 100 دانې وي. دا یو تقدیر. دویم تقدیر علما داسې لګوي کمثل حبتنا، کمثل حبتنا مثال د هغې کسانو چې خپل مالونه مصرفوي په لار د الله تعالی کې. کمثل حبتنا په شان ته د هغې کرونکي د حبې او د دانې دی. چا دانه کرلی وي تخم زمیندار وکره او دغه دانه چې دی انبتت 7 سنابلا، را زرغون کی اوه ګلره. فی کل سنبلت 100 حبه، په هر یو وږي کې 100 دانې وي. والله یضاعف لمن یشاء، رب کریم 2 چنده کوي چې چا لره وغواړي. الله تعالی واسع دی فضل د هغه او علیم دی په نیتونو د خلکو باندې. خلاصه د آیت دا شوه لکه څنګه چې یو کس یوه دانه د غنم وکرله، د هغې یوې دانې نه اوه وږي راشنه شول. هر یو وږي کې 100 دانې وې، مجموعه 700 شوې. نو رب کریم فرمای همدقه شان منفق انسان ته چې خپل مال د الله تعالی په لار کې مصرفوي، هغه تم د 1 روپۍ په بدله کې زه یو په 700 بدله ورکوم. د 1 نیکۍ بدله په 700 باندې ورکوم. دویم بیا رب کریم فرمای والله یضاعف لمن یشاء، رب کریم 2 چنده کوي چې چا لره وغواړي. دا معنا یعنی د 1 روپۍ بدله خو یو په 700 درکړه، خو چې الله تعالی وغواړي نو دا 700 2 چنده کوي. نو د 1 روپۍ بدله درته یو په 1400 باندې درکوي. 700 چې 2 چنده شي نو 1400. والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. امام بغوی لیکلی دی عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ 4,000 درهم راوړ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تا. محبوب ته فرمای زما سره 8,000 درهم وا، څه میزان سره پری خودل او دغه د نیم تاسو ته راوړله. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم جواب کې ورته فرمایل بارک الله فیما امسکتا وفیما اعطیتا. اے عبدالرحمن رضی الله عنه، کم څه چې دې ځان ته ساتلی پاغي کې دیم درته الله تعالی برکت واچي، کم څه دې مصرف کړل پاغي کې دیم درته برکت واچي. عثمان رضی الله تعالی عنه دې راغی، روایاتو کې راځي غزوی د تبوک کې
د مسلمانانو لخکر چې دی د تیار که په کم انداز کې تیار که بألف بعیر باقطابها واحلاسها زر اوخې راوړې ښه زر اوخې غزوې د تبوک دا په خوله یادېږي زر کسان چې یو ځای کې راغونډ شي څومره تعداد یې معلومیږي او بیا چې زر اوښې راغونډې شي او د هغې سره چې هغه کم لوازمات و زینونه وغیره و د هغې ټولو سره عثمان رضی الله تعالی عنه چې دی راوړل یو روایت کې راځي. دویم عبدالرحمن ابن سموره رضی الله عنه وی عثمان رضی الله عنه زر دینار راوړل فی جیش العسره نبی علیہ السلام پخپلا لمنه مبارکه کې واچول وی ما قتل چې نبی علیہ السلام داسې قتل ورته او مسکه مسکه کېده لاس مبارک پکې وهرا وها ويقول محبوب فرمایل ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم و عثمان کده دی ورځې نه بعد څه شي عمل کوي نو هغه ورته ضرر نه رسوي هغه ورته ضرر نه رسوي د دې خپل تحقیق دی. نو رب کریم آیت راولېږه فرمای الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله یا مثل الذين ينفقون دا رستونه آیت الله تعالی فرمای الذين اغا کسان ينفقون اموالهم چې مالونه خپل مصرفوي په لار د الله تعالی کې ثم لا يتبعون بیا نه ورپسې کوي ما انفقوا د هغه څه چې دوی مصرف کړي دي یعنی کم څه چې دوی مصرف کړي د هغې پسې نه پیوسته کوي منن احسان ولا اذن او نه تکلیف قولی. من احسان ته ویلی کېږي ازدي ته ویلی کېږي په ژبه څوک لګیاوي زبادنې کوي په ژبه تکلیف رسوي مسکین ته او زبادنې کوي هلکه دا مصرف مې در باندې کړی او دا مې کړي او دا مې کړي دا شیان کوي. نو رب کریم فرمایي چې دا من او احسان پکې نو ګوره دوه شرطونه شول سلبي و دواړه ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذن الله تعالی فرمای لهم اجرهم عند ربهم دوی لره بدله د دغه بهترین عمل د دوی دا پنځ د رب د دوی نه به خوف په دوی باندې ولا هم يحزنون او نه به دوی غمژن وي خوف هم نه وي او حزن به هم نه وي د خوف او د حزن فرق مې د دواړو کړی و درته. قول معروف اوس دا درته ویې لکه مسکین درته راغی مال در نه غواړي څه شی شته نه در سره یا شته خو یې نه ورکوې ورته نو رب کریم فرمای قول معروف وینا حسنه ومغفرة او مغفرت خیر دا غوره دی د هغې صدقې نه یتبعها اذن چې د هغې پسې لساني تکلیف وي او الله تعالی غنی دی بے پروا دی د صدقاتو ستاسو نه حلیم دی بتعجیل العقوبه زر بدله درته نه درکوي په هغې باندې حلیم او صبرناک دی. دا قول معروفون راغی د دې څه معنی یو تقدیر علما لګی کلام حسننا ورد جمیل علی السائل کله سائل راغی سوال درنه وکړه او تا ورته ښایسته وینا وکړله ښایسته وینا معاف یا دې دعا ورته وکړله د هغه په غیاب کې یا قول معروف وی مراد تن هغه اصلاح ذات البین ده پل منځ کې سره جوړښت او روغوالی د چا جوړښت نو دا غوره ده ومغفرة راغلی مراد د مغفرت نه تجاوز دی عن السائل الملح بالرد الجمیل کله یو سړی د الحاح په طریقې سوال کوي د کشمکش په طریقې همداسې در پسې نښتې وي نو رب کریم فرمای چې مغفرت او بخنه یعنی تجاوز د دغسې سائل نه خیر غوره دی من صدقتن د هغې صدقې نه یتبعها اذن چې د هغې پسې تکلیف لساني وي دا چې دې ورکړه اوس بادنې کوي او سبا چې دی هغه دې پازاب کړی نو د دې نه غوره وینا او دعا دا ډیره بهتره ده څوک راغله څه شی درنه وغوښتل ورته معاف مې کا الله دې عوض درکړي خدای دې عوض درکړي بس دا ووایه ورته دا د دې صدقې نه ډیره غوره ده
اوس رب کریم امر کوي وی یا ایها الذین آمنو او د ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى مباطلوي تاسو صدقې خپلې بالمن پس بادن سرا پچا احسان اوس بادنا دو تقدیر لگو یا دادا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن على السائل مباطلوي صدقې خپلې په احسان او پس بادن سرا په سائل باندې چې سائل تنخته او په غص بادن کې او احسانات ورته وي یو یا عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہما وی مراد د من او د احسان نه د من علی الله اے د ایمان والو صدقی خپل مباطلوي پس بادن باندې علی الله مال دی ورک او ځان سره خوشاله چې خدای ستا د پاره مې دا وکړو ستا د پاره مې دا وکړل په خدای تعالی احسانات کوي نو رب کریم فرمای دا کار مکوا مباطلوي مثال څه شی دی كالذي والأذى بكل واحد منهما والأذى كالذي پشان داغه کس ينفق ماله چې خرج کوي د مال خپل د پاره د خودنې خلکو ته مال خلکو ته خای كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا واليوم الآخر او ایمان نه لري په الله تعالی او په ورځ وروستونی باندې دیزی کې تاسې سوچ کوئ لا یؤمن بالله والیوم الاخر مفسرین کرام لیکي دا قید د پاره د ابطال د صدقې نه دی بلکې صدقه خو باطله شوې ده بالریا په چا سره مخکې ریا صدقه لاړه هغه پاغې سره لاړه او دلته چې ویلی ولا یؤمن بالله والیوم الاخر علما لیکي اشاره دی خبرې طرف ته ده چې په دې صدقه کې ریا وغیره کول چې دی دا شان د منافقینو دی شان د مؤمن نه دی ځکه دا وی چې ولا یؤمن بالله والیوم الاخر دا کار منافق کوي چې د چا په الله تعالی او په ورځ وروستونی ایمان نه وي نو هغه دا کارونه کوي اوس رب کریم مثال ذکر کوي فرمایي فمثله كمثل صفواننا مثال د مرائی كمثل صفواننا پشان تا د حجر املس دی حجر املس خوی تیگا د مثال پشان تا دغه خوی تیگی دی چې د دې تیگی د پاس علیه ترابن د پاسه په خور پرتیوی فاصابه وابلنا ورسیږي هغه ته تیز باران فترکهو صلدا پس پریدی غیل را هموارا دا مانا لیسا علیه شیعونا استشم دا دیتیگی دا پاسا پاتنش لا یقدرونا قدرت نمومی دوی علا شیعن پا استیوسیز بانده نو دیزی تراشا رب کریم فرمائی ورپسی تاسو دا آیت والله لا يهدي القوم الكافرين الله تعالی ہدایت نہ کہ قوم کافر لرا نو دی کے تعریض دے چریا او من او از گورا دا من صفات الكفار دی لا ينبغي للمؤمن ارتکابه مومن تا مناسب نہ دا چې دغه صفات چې دے دی صفات ارتکاب دیو کی نو امدق سی اللہ تعالی فرمائی لکه څنګه چې دی تیگا باندې لک تیگا خوی تیگا دا پاسنا تیز باران راغی او دا خوک تیگی دا پاسی استشم پرین خودلا ام دا قسم مرائی انسان هم دے دیم ریا کئی پخپلو اعمالو کی عمل کئی اور سر ریا کار دے ریا کئی نو دا ریا پا وجبان دے دا عمل استشم هم نپاتی کیگی پنیز دا اللہ تعالی بیارزخت عمل دے لکه دی وبو 400 وړلا اوس رب کریم بل مثال ذکر کئی الله تعالی وی مثال دا اغی کسانو چې خرج کوي مالونه خپل ابتغاء مرضات الله دریم صفت وتثبیتا من انفسهما دا مالونه مصرفوي وتثبیتا من انفسهم پکلکوالی د نفس سره تثبیتا یا تصدیقا وغیرہ هر تعبیر چې کوي مال مصرفی د الله تعالی رضا مقصد دا تصدیق او تثبیت د قلبم لري نو داغی دا پارا مثال بے څنګه کما تلی جنتن پشانت د یو باغ دی
بربوتن چې دا باغ چې دی په یو مکان مرتفع کې وي. ربوه مکان مرتفع ته وي. الذي تجري فيه الانهار فلا يعلوه الماء ولا يعلو عن الماء. اوچت ځای کې دی. اصابها را رسیږي دغه باغ ته وابلن باران تیزه. فاتت اکلها نو ورکوي دا باغ چې دی اعطت اکلها ورکوي دی ثمره خپل او آمدن خپل ضعفین دو چنده. دی د آمدن ورکوي دو چنده. سمانا باغ په اوچت ځای کې دی. باران ور باندې راورېږي او کوم باغ چې ښایسته خړوبېږي نو هغه خپله میوه دو چنده ورکوي. نو رب کریم فرمای فإن لم یصبها کچری اون رسیږي دی باغ ته وابلون تیز بارانه نو بیا هم دا باغ ضایع کیږي نه. ولې نه ضایع کیږي؟ فطول فیکفیها طولن نو د هغې دپاره چې دی هغه پرخه چې دی هم کافي ده. پرخه هم کافي ده. طول معنا المطر صغیر القطر. وړوکې باران کله پرخه راورېږي نو دام د دغې باغ دپاره چې دی کافي ده. نو مثال به څنګه شي؟ لګوي څنګه؟ په دې طریقه باندې ولګوئ. عبارت کې یا تقدیر د مضافو کې داسې تعبیر وکړه. مثال د نفقاتو د هغې کسانو چې د الله تعالی د رضا دپاره خپل مالونه مصرفوي. د دې مثال داسې دی په شان ته د چا د یو باغ لکه څنګه چې دا باغ نه ضایع کیږي همدقسې نفقات د مؤمن هم نه باطلیږي. ولې نه باطلیږي؟ بلکې کله ناکله لا داسې وشي چې د دې نفقاتو د مؤمنانو سره داسې امور منظم او پیوسته شي چې د دوی په دې نفقاتو کې دو چندوالی راولي نو رب کریم اجر ورته ډیر ورکوي او څومره یې ورکوي الی ماشاء الله. او که چېرته دو چندې نم کي ورته که نه نو باطلیږي خو نه. اجر خوشته دی بدله خوشته دی ورته. دا یو. یا تقدیر داسې عبارت لګو تقدیر نه لګو داسې وایو مثال د مؤمن هغه مؤمن چې خپل مال مصرفوي په شان د هغې باغ دی. لکه څنګه چې باغ میوه ورکوي په اعتبار د وابل سره او د باران سره نو مؤمن منفق تم اجر ورکولی کیږي په اعتبار د نفقې سره. لږه وي او که ډېره وي خو د هغې نه څه شی ضایع کیږي نه. والله بما تعملون بصیر. الله تعالی په هغه څه باندې چې تاسو یې کوئ لیدونکی دی. نو چې لیدونکی دی بدله به درته درکړي. ایود احدکما اوس مثال ذکر کوي د مرائي فی الصدقه. هغه سړی چې ریا کوي په صدقه کې الله تعالی فرمایي مخکې سره ولګوئ ای د ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. هغه څنګه؟ ایود احدکم ایا خوښوي یو تن ستاسو نه چې وي د ده دپاره باغ د کجورو نه او د انګورو نه چې د هغې نه بهیږي لاندې نهرونه. دا د باغ ښه کیفیت وي. ښه باغ هغه وي چې کجوره لري انګور لري لاندې پکې نهرونه روان وي ډېر ښایسته ښکاري. له فیها من کل الثمرات دلره په دې باغ کې چې دی هره نوعه میوې وي. هره نوعه میوې وي. طالبه هره نوعه میوه شته و د هغې میوو دی دا دوه میوې دلته را خاصې کړلې چې کجوره ده او انګور دی. د هغې دپاره وجه علما دا ذکر کوي تغلیبا لهما لشرفهما وکثرت منافعهما. میوې خو ټولې میوې دي خو یا خو دا چې دا پکې شرفې دي بهترینې میوې دي او یا وجه دا د وکثرت منافعهما منافع ډیر دي او ګټې ډیرې دي. د همدې وجې نه وروستو یې ویلې چې له فیها من کل الثمرات. مسله باندې پوه شول؟ له من کل الثمرات ځکه ویلې څوک ونه وایي چې لکه تن همدغه میوې به دا دوه نه هره نوعه میوې شته خو خاص کر کجور هم پکې دي او انګور هم پکې دي. د دې منافع ډیر دي ځکه دا دواړه چې دی را خاص کړله. واصابه الکبر
او ورسیږي دې سړي ته زوړوالی ورته ورسیږي. دا معنا یا علما تقدیر لګی زوړوالی ورته ورسیږي نو واو د پاره د حال کوي په معنا د قد سره کوي. داسې ووایه ای وقد اصابه الکبر او دې سړي ته بوډاوالی رسېدلی وي قدرت نه لري په کسب او کار باندې نور کار کسب نشي کولی بس همدقه یو باغ د هر قسمه میوې پکې دي. یا چې دی دا واو د پاره د عطف کوي نو داسې ووایي ایود احدکم لو کان له جنة واصابه الکبر. یو تن ستاسو نه دا خبره خوښوي چې د ده دپاره د باغ وي او دته د بوډاوالی رسېدلی واصابه الکبر وله ذریة ضعفاء او د ده بچي وي ضعفاء کمزوري. علما لیکي یا خو معنا دا ده بچیانی کمزوري وي صغار وي ماشومان وي ماشوم ضعیف وي کنه کار کسب نشي کولی او یا دغه رنګې جنکې وي زنانه وي هغې کار کسب مزدوري نشي کولی نو بچیان یې بوډاګان وي. اوس په دې دوران کې فاصابها اعصار ورسیږي دې باغ ته چې د اعصارونه تیز ګرم باد چې په هغې کې اور وي ریح عاصفة ترتفع الى السماء كأنها عمودنا. بعضې ګرم تیز باد هم لیدلی چې را پیدا شي داسې برخیږي ته به وایي چې ستنه ده داسې یو ګرم باد پکې راشي چې په دغې ګرم باد کې فیه نارن په هغې کې اور وي داسې پړبړکۍ غوندې را پیدا شي اور پکې بره اونو ته وخیږي نو فاحترقت پس وسوځوي چا لره دې باغ لره وسوځوي. نو خلاصه دا شوه خلاصه دا رب کریم فرمائی یو انسان دے بوډا دے کمزوری اولادم لري کار کسبم نه لري مزدوریم نشي کولی او دغه یو باغ لري په هغې کې د ده دپاره میوې دي دی سبب د آمدن دی دی وخت کې تیز ګرم باد راشي دا باغ ورته وسوځوي نو تعبیر داسې وکئ ایود احدکم آیا یو تن ستاسو نه دا خبر خوښوي چې دی د په داسې حالت وي او باغ د ده دې وسوځېږي بلکې نه خوښوي دی چا طبیعت کې هم دا خبره نه ده چې دی د ده دا باغ دې وسوځېږي. نو همدقه رنګې علما لیکي تعبیر داسې کوو فکیف یود احدکم نو څنګه به خوښوي یو تن ستاسو دا خبره چې د ده حسنات او نیکۍ د په ورځ د قیامت باطلې شي سره د دې نه چې دی به په ورځ د قیامت د خپلو نیکیو ته ډېر زیات ضرورت او حاجت لري. د قیامت په ورځ به ډېر حاجتمند وي دومره یو معمولي نیکي چې پیدا کیږي د هغې به هم تمه او امید لري په زړه کې نو چې ته ډېر حاجتمند یې نو لکه څنګه چې هغه حاجتمند سړي د باغ سوځېدل نه خوښول نو ای بنده تم دا مه خوښوه چې د قیامت په ورځ باندې د ډېر احتیاج په دوران کې ستا د دنیا د نیکیو هغه اجر او ثمره او فایده دې د منځه لاړه شي او دا اجر او فایده او ثمره د نیکو اعمالو د دې صدقاتو دی دا په څه شي باندې د منځه ځي بالمن والاذی ته چې احسان کې په فقراو باندې زبادنه کې او ضرر قولی مسکین او فقیر ته ورکې نو د دې په وجه باندې د دې عمل پیدا باطلیږي کار دې وکړه اجر درته نه میلاویږي سره د دې نه چې د قیامت په ورځ باندې به دې اجر ته ډېر ضرورتمند او حاجتمند دی. پوه شوئ په تطبیق باندې دا مقصد دی نو ځکه الله تعالی فرمای آیا یو تن ستاسو نه دا خوښوي نه ورپسې راځي کذالک یبین الله همدغه شان بیانوي الله تعالی تاسو لره آیات لعلکم تتفکرون دې دپاره چې تاسو تفکر وکئ او سوچ وکئ او تفکر وکئ. راځي ورپسې یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان ولو خرج کوئ تاسو من طیبات ما کسبتم د حلال هغې روزۍ نه چې تاسو کسب کړی دی څه مو ګټلي
هغه حلال روزي چې دی تاسو خرج کوئ د الله تعالی په لار کې. دا مخکې د طیب او د حلال فرقونه مې درته کړي وو 5-6 دانې تقریبا. ومما اخرجنا لکما او خرج کوئ تاسو د هغې نه چې راوباسو یې موږ تاسو لره من الارض د ځمکې نه. د چا نه؟ یعنی کم شی چې موږ تاسو لره د ځمکې نه راباسو نو هغه هم چې دی تاسو خرج کوئ. یو قول دا دی. انس رضی الله عنه فرمای چا ویلی دا آیت په نفلی صدقاتو کې را نازل دی. نفلی صدقاتو کې ومما اخرجنا لکم. انس رضی الله عنه فرمای محبوب فرمایلی دی ما من مسلمنا یو مومن مسلمان نشته دی چې هغه یو اونه وکري یا یو فصل وکري او خلک د هغې نه خوراک کوي یا مرغۍ ته خوراک کوي یا څاروي ته نه خوراک کوي مګر دا به د ده دپاره صدقه وي. نو حدیث نه معلومیږي دا ښه خبره دا ده چې فصلونه وکري. د فصل د کرلو استحباب ته نه را معلومیږي. نو الله تعالی فرمای خرج کوئ تاسو مما اخرجنا لکم د هغې نه چې موږ راویستلي دي تاسو لره د ځمکې نه. دې ځای نه علمای کرام لیکي اجمع العلماء على وجوب العشر في النخيل. کجورو کې ګوره عشر واجب دی، انګورو کې عشر واجب دی. کمې دانې چې په